تاسو ته معلومه ده چې موږ پر فرانس په نن باندې ډېر زیات د ریچارډ دارت چې هغه د شنه اسمان زامن د کتاب سره په پښتو ترجمه شوی پر هغه موږ ډېره خبره وکړه. نن موږ د بل کتاب بلیک سکین وایټ ماسک یعنی د تورپوستو او د سپین پوستو څنګه دا سپین پوستي چې دي دا دننه څنګه تک تور خلک دي یعنی دا څنګه د محکوم مارجینلایزډ کمیونټي استحصال کوي پر دې باندې خبره کوو. موږ چې کله هم د فرانس پیرن خبره کوو دا د غریبي طبقې ډور ټو ډور د در په در خلکو دغه کوي د دې خلکو نمایندګي کوي. دا د الجزایر تحریک باندې موږ ډېر زیات مجلس کړی دی چې څوک د الجزایر تحریک او د فرانس کالوني چې کله فرانس کالوني جوړ کړي پر هغه باندې خبر وي نو هغه بیا په فرانس پیرن باندې پوهېږي. دا چې دی دا پوسټ کولونیل سټډي ده. پوسټ کولونیل سټډي دا ده چې کله دا کالونیان ختم شوې د بریټیش او د فرانس ته نو بعد کې بیا د کومه سټډي چې وسوه هغه ته موږ د کولونیل سټډي وایو پوسټ کولونیل سټډي. دا چې دی د دې کتاب مین د تیسیس و چې دلته په فرانس کې یوه یونیورسټۍ وه په هغه کې خپل تیسیس ورکړو. دا تیسیس یو هغه رجکټ کړی و بیا د چې دا جلا د بک په شکل کې په 1952 کې دا کتاب چې دی دا چاپ کړي. دا کرکټیکل ریس تیوري دا ده چې دا ویلې چې دا کولونایزیشن چې دی دا صرف په معاشي طور لکه کارل مارکس ویلي و چې دا معاشي طور ته دښکري استحصال کېدل نه ستا د ژبې استحصال هم کوي ستا د کلچر استحصال هم کوي ستا د وطن استحصال هم کوي دا سایکالوجیکل ډیسارډر هم کاسي. نو پر دې باندې هم د خبره کړې وه دې د مارجنلایز کمیونټي خبره کړې وه. موږ لکه څنګه چې په 1952 کې دا کتاب فرانس پیرن چاپ کړي. اوله خبره یې دا وکړه چې کولونیزم اینډ آیډنټیټي دا ده چې دا ویلې چې دا کوم کولونایزډ خلک چې دي دا سپین پوستي چې دي دا راولاړ چې خپله ژبه پر تا باندې اپلای کړي او دغه د نیټیو خلک چې دي هلته چې اوسي لکه ایشینس وو لکه افریکنس وو لکه دا نور امریکا چې دغه کومه خبره چې موږ لاتیني امریکا ده دا یو دغه کوم د خپله ژبه چې وي د هغو ژبه چې ده هغه سپرسټ کړي دا خپله ژبه ډېره ورته لویه کړي دا د هغو کلچر چې دی هغه سپرسټ کړي. دا د کولونیزم اینډ آیډنټیټي باندې چې دا ستا پہچان دا کې ورک کړي تا پردیتوب ښکار کړي تا د سینس آف الینیشن ښکار کړي. بیا یې دومره خبره دا کړې ده چې انټرنلایزډ ریسیزم دا دی چې دوی وایي چې دا تورن خلک داسې کنسپټ ورکړي چې یعنې تاسې ډېر کمزوري خلک یاستئ تاسې ډېر درپدره خلک یاستئ ستاسو ژبه پسمانده ده ستاسو کلچر پسمانده دي لہذا د ترقۍ لپاره دا د ویسټرن کنسپټ چې دی د ترقۍ لپاره ستاسو لپاره دا ضروري دي چې تاسو وایټ خلک چې دي سپین پوستي خلک چې دي دا ایډیل وګڼئ د دوی کلچر ډېر مخته د دوی ژبه ډېره مخته ده د دوی دا ټول شیان چې دي دا ډېر زیات مخته دي نو تاسو لہذا دا سپورټ کوئ دا ونیسئ. نو کله چې موږ دوی دا خبره کوي چې ایډیل یعنی تاسو دا د سپین پوستو کوم کلچر چې دي دا ایډیل وګڼئ ځکه ایډیل وګڼئ چې دوی دا چې دي تر تاسو غټ خلک دي تر تاسو سپریم خلک دي تر تاسو لوړ دي. دلته د دوی تیوري راوړي یوه تیوري چې دا هغه سوپرلیټیو کمپلیکس هغه دا دی چې دوی د احساس برتري ښکار شو او دا کوم نیټیو خلک شو علاقې خلک شو دا د انفیریټیو کمپلیکس ښکار کړو یعنې چې تاسو د احساس کمتري ښکار کړو د احساس کمتري ته هغه ټیم څو ښکار کولی شي چې کله ته د ژبه ورکه کړې کله ته د کلچر ورکې بیا په کلچر کې موږ دا وایو چې ژبه هم راځي مذهب هم راځي ستا دود دستور هم راځي ستا عنعنات چې دي دا ټول ستا د کلچر برخه وي. نو د مین کار دا وکړو چې دا ویلې چې دا کولونایزیشن صرف دا نه دی چې ستا معاشرت چې دي کنټرول کړي ستا سیاست کنټرول کړي ستا ژبه ستا کلچر او د دې ډېر خطرناک رزلټ دی د انسانانو په دغه باندې لکه دې چې خبره کوي چې کله بیا فرینچ کالوني سوا کله چې الجزایر ازادي واخیسته د هغه باوجوده پر الجزایر پر قومو باندې نفسیاتي طور دوی ډېر زیات ډسټرب وو دغه وو چې کوم شیان دوی اپلای کړي وو لاشعوري طور هغه د فرینچ کالوني یا هغه د غلامانه ذهنیت چې هغه د پر مخ وړي. نو دوی انټرنلایز ریسیزم دا ته وایي چې دوی خپل شیان راوړي په تا کې انټر کړي پینیټریټ یې کړي او دوی چې دوی دا ستا خپل شیان چې دي دا له تاسو یوسي
ستا خپل آرټس درڅه یوسي، ستا خپل ارکیټیکچر درڅه یوسي، ستا خپل ژبه درڅه یوسي، ستا دغه درڅه یوسي. مخته بیا دا خبره کړې ده چې د دې سایکالوجیکل امپیکټ باندې خبره کړې ده. موږ دا وایو چې فرانس فینن اول سړی دی چې د سایکالوجیکل امپیکټ باندې خبره کړې ده. هغه دا وایي چې کله لینګویج چې دی هغه ډېر لوی ټول دی. ژبه چې ده د احساساتو انتقال کول، د احساساتو جذباتو لیږل، د احساساتو جذباتو د کول، دا د ژبې چې دغه باور دی. هغه باور دا رنګه دی چې کله کولونایزیشن راولاړ شي پر دا کولونایزډ خلک شي، کولونایزر شي پر دا کولونایزډ باندې خپله ژبه اپلای کړي. چې دا یې اپلای کړي دوی څه چل وکړي، له دوی څخه خپل کلچر لاړ شي. چې کله له دوی څخه خپل کلچر لاړ شي، موږ بیا دلته ولیکو چې کله له دوی څخه خپل کلچر لاړ شي نو دلته یو تاوان وشي. کلچر چې لاړ شي تاوان دا وشي چې دا خلک راولاړ شي د سینس اف الینیشن. دغه ته موږ په پښتو کې وایو سینس اف الینیشن ته د پردیتوب ښکار شي، له خپلې ژبې، له خپلې جغرافیې، له خپله وطنه پردی شي. چې پردی شي بیا دوی هلته سرټیفیکیشن نه محسوسوي، دوی هلته ډېر زیات ډسټرب وي، خراب وي. نو ځکه ده چې سایکاټریسټ هم وي، ده چې دا بیا سټډي وکړه، ده ویلې دا غلامان خلک چې دي دا سایکالوجیکلي بیا ډېر زیات ډسټرب وي. دغه چې دا ریسیزم باندې خاص کر د ژبې په حواله باندې چې دا خلک څنګه دا شیان اپلای کوي. ډېره مننه.